تازه خبر د لوبغاړو د انتخاب په برخه کې د ولس پوښتنو ته د کرکټ بورډ ځینې ځوابونه دا چې څه دی ویډیو را سره تر پایه وګورئ په خپله به پوه شئ. ګرانو او زړه ته رانږدې مینوالو یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. ګرانو هیوادوالو او د کرکټ مینوالو د ویسټ انډیز لوبډلې پر وړاندې د ملي لوبډلې ترسره کیدونکې سیالیو لپاره د غوره شوو لوبغاړو پر سر په دې وروستیو کې له هیوادوالو سره ځینې پوښتنې راولاړې شوې وې چې دغه اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره مې نن د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر انډي مول سره خبرې وکړې او یا د ټولې پوښتنې مې ورسره مطرح کړې چې نوموړي هم د قناعت وړ ځوابونه راکړل. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ د لوبغاړو د غوراوي کمیټه باید خپلواکه وي او د دوی په کارونو کې هیڅوک هم لاسوهنه ونه کړي او موږ هم د افغان لوبغاړو د غوره راتلونکي لپاره د غوراوي کمیټې ټولو پریکړو ته درناوی لرو او دغه کار د افغان کرکټ د پرمختګ لپاره مهم بولو. ښاغلي انډي مولز د ویسټ انډیز پر وړاندې د شل اوریزو او یو ورځنیو لوبو لپاره ټول غوره لوبغاړي انتخاب کړي او په وینا یې دغه کار د افغان کرکټ د لا پیاوړتیا او روښانه راتلونکي لپاره کوي چې د راولاړ شوو پوښتنو په تړاو یې راسره لاندې ټکي شریک کړل او زه یې له تاسو سره په مفصل ډول شریکوم. لومړی د ویسټ انډیز پر وړاندې سیالیو لپاره ټول غوره شوي لوبغاړي د دوی تګړښت یا فټنس اوسنۍ کارکردګۍ او تخنیکي اړخونو ته په پام سره غوره شوي دي. ځینې داسې لوبغاړي چې ګیله کوي چې ګنې ولې دوی نه دي ټاکل شوي او یا ځینې لوبغاړي ولې ټاکل شوي د دوی غوره کړنو او پرمختګونو ته په پام سره هر څه شوي او دا هر څه زه د افغان کرکټ د پرمختګ لپاره کوم چې د ځینو پوښتل شوو لوبغاړو موضوعات په لاندې توګه ترسره شریکوم. الف لومړی راځم د منیر کاکړ موضوع ته. منیر کاکړ ځوان لوبغاړی دی چې راتلونکي ته یې خوښ یم او په کورنۍ کرکټ کې نسبتا ښه کارکردګي کړې چې په ایمرجنګ او الف لوبډلې لوبه کې له لوبېدو وروسته به لا ډېر پوخ شي او بیا به په ښه توګه په نړیوال کرکټ کې فشار کنټرولولی شي. دغه راز د نوموړي په کټګورۍ کې رحمان الله ګربز، اکرام علي خیل او افسرزازي هم درې سیالۍ لوبغاړي دي. دغه راز د نوموړي په کټګورۍ کې رحمان الله ګربز، اکرام علي خیل او افسرزادي هغه درې سیال لوبغاړي دي چې د نوموړي ځای نیولی دي چې د هغوی د وړتیا او کارکردګۍ د نوموړي په پرتله ډېره ښه ده چې باید د نوموړي پر ځای هغوی ته لومړیتوب ورکړل شي او لاندې مثال شریکوم. نوموړي د افغانستان او بنګلادیش الف لوبډلو ترمنځ د وروستیو لوبو لپاره غوره شو چې افغانستان 15 یو ورځنۍ لوبې وکړي چې په طرز کې رحمان الله ګربز 3 لوبې او منیر کاکړ 2 لوبې وکړي چې منیر په یوه لوبه کې د یو مهم لوبغاړي کیچ ډراپ کړ او خپل لوبډلې د هغه یو کیچ له کبله له ماتې سره مخامخ کړ. د کرکټ په لوبه کې چې یو وکټ ساتونکي د مخالفې لوبډلې د مهم لوبغاړي کیچ ډراپ کړي نو د وکټ ساتونکي لپاره یوه ستره کمزورې نقطه ده. دا منم چې تېروتنې له هر لوبغاړي کیږي خو بیا هم ما نوموړي د راتلونکي ایمرجنګ آسیایي جام سیالیو لپاره د افغانستان په ایمرجنګ لوبډله کې غوره کړی دی تر څو موږ له تخنیکي پلوه د نوموړي توپوهنه او وکټ ساتنه وګورو. ایمرجنګ آسیایي جام 2 اونۍ وروسته به بنګلادیش هیواد کې ترسره کیږي. زه په خپل وروستۍ 48 ساعتونو کې له منیر کاکړ سره په اړیکه کې شوم چې نوموړي ته قناعت ورکړم چې د افغانستان وروستیو نړیوالو لوبو پرفارمنس ته په کتو سره 3 لوبغاړي هر یو اکرام علي خیل، افسرزازي او رحمان الله ګربز د وکټ ساتونکي توپوهونکي په توګه موږ ملي لوبډلې ته انتخاب کړي دي. دغه راز مې نوموړي ته ویل چې ته مو په راتلونکي ایمرجنګ آسیایي جام ته غوره کړې ستا لپاره یو ښه فرصت او چانس دی چې ته موږ ته خپله وړتیا لا نوره هم ښه ثابته کړې. په دغه جام کې ډېرې پیاوړې لوبډلې شته چې ته د هغوی په خلاف ښه لوبې ترسره کولی شي او خپل استعداد نور هم ښکاره کړه. که چیرې منیر کاکړ په آسیایي ایمرجنګ جام کې ښه پرفارمنس یا کارکردګي وکړي نو د ملي لوبډلې لپاره به یو ښه غوره کاندید په توګه ځان ثابت کړي. باید یادونه وکړم چې د منیر کاکړ په کټګورۍ کې یاد سیال 3 لوبغاړي چې پورته مو ترې یادونه وکړه د نوموړي ښه ځلېدلي دي. اول د رحمان الله ګربز یادونه کوم. رحمان الله ګربز تیر 2 کاله په کورني کرکټ کې له 19 کلنو کم عمره لوبډلې سره او دغه راز له الف لوبډلې سره د ښه ځلېدو له امله د بنګلادیش پر وړاندې د شل اوریزو لوبو لوبلړۍ ته په ملي لوبډله کې غوره شو چې په همدغه 3 اړخیزه لوبلړۍ کې د نوموړي د غوره توپوهنې له امله هغه د غوره لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړه. د دغه ځوان بااستعداده لوبغاړي د ښه ځلېدو په پایله کې افغان لوبډلې بریاوې ترلاسه کړې او دغه راز نور هم ورته پکار ده چې باید د افغانستان لپاره تر دې هم ښه لوبه وکړي. نوموړي د غوره توپوهنې او وکټ ساتنې له امله د هندوستان د کرکټ غوره لیګ IPL مسؤلینو پاملرنه هم ځان ته رااړولې ده. همدارنګه اکرام علي خیل یو له هغو ځوان تخنیکي وکټ ساتونکو او توپوهونکو څخه دی چې په یو ورځنیو سیالیو کې په 3 مقام باندې تر بل هر توپوهونکي ښه ځلېدلی دی او د بیلګې په توګه د 19 کلنو ځوانانو په لوبډلې کې په آسیایي جام او نړیوال جام کې سلیزې هم جوړې کړې.
دغه راز د 2019 نړیوال جام په طرز کې اکرام علي خیل د احتیاطي لوبغاړو په نوم لړ کې شتون درلود چې د شهزاد محمدي له ټپي کېدو وروسته نوموړي د هغه پر ځای له لوبډلې سره یوځای شو. په نړیوال جام کې چې کله نوموړي ته په 3م مقام د توپوهنې فرصت ورکړل شو نو د پاکستان پر وړاندې په دغه لوبه کې د یاد هیواد پر وړاندې 80 منډې جوړې کړې. اکرام علي خیل خپله وړتیا په نړیوال جام کې وښوده چې په ډیرو سختو حالاتو کې د افغانستان لپاره ښه لوبه وکړه. راځم افسر زازی ته. د بنگلاديش پر وړاندې په وروستۍ ټیسټ لوبه کې واخیستل شو. هغه ډېره ښه ویکټ ساتنه وکړه او مهمه خبره خو لا دا ده چې د ټیسټ په دواړو پاڼیو کې هم تر فشار لاندې ښه توپوهنه وکړه او په دې سره یې خپله تخنیکي وړتیا ثابته کړه چې د لوبې په سختو حالاتو کې لوبډله له فشار څخه څرنګه ایستلی شي. کچرې افسرسازۍ له منیر احمد کاکړ سره پرتله کړو نو افسرسازۍ دا ښودلې ده چې په نړیواله کچه یو نړیوال توپوهونکی له کومو تخنیکونو څخه برخمن وي. په افسر کې هغه وړتیا شته او نوموړي ثابته کړې هم ده. کله ناکله روزونکي او لوبډل مشر په لوبډله کې یو داسې توپوهنې ته ضرورت لري څو په میډل آرډر کې ورته ښه توپوهنه وکړي. نو د ویسټ انډیز پر وړاندې د راتلونکو سیالیو لپاره افسر یو غوره انتخاب دی. دریم غواړم همدارنګه د نور علي زدران د نه غوره کولو لامل هم درته پټاوی کړم. په دې کې شک نشته چې نور علي به افغانستان ته ډېرې لوبې او لاسته راوړنې لرلې وي خو د وخت په تېرېدو سره د نوموړي د لوبې حوصله او مقاومت په کمېدو دی او دغه راز د فټنس یا تګړښت درجه هم لاندې روانه ده او لا پسې روانه ده. یو مثال یې درکوم. نوموړي له دې وړاندې چې کله مو پخوا ترې د یو ازموینه یا یو ټیسټ اخیسته و چې سټنډرډ نمرې یې 19.3 وي د نور علي نمرې پکې 19.1 وي خو اوس دغه درجه 15.5 نمرو ته رارسېدلې او نوموړي د دې پر ځای چې پورته ولاړ شي او خپله اندازه پوره کړي لاندې روان دی چې دا د نوموړي لپاره ښه زیری نه دی. څلورم دا چې حتمه شاهدي ولې نه د انتخاب شوی باید یادونه وکړم چې حشمت الله شاهدي ځوان او تکړه لوبغاړی دی او لا هم اوږد مزل په مخ کې لري خو اړتیا ده چې د اوس په پرتله لا هم ډیر پرمختګ وکړي او ځان لا ډیر وسلوي او دغه راز چې په یو ورځنۍ لوبو کې اوسنی سټرایک ریټ شاوخوا 80 دی چې باید د مخ ته تګ لپاره لا ډیره خواري وکړي. نوموړي دغه راز شاټ بالونه یا توپونه هم نشي دفاع کولی چې باید ځان ورسره بلد کړي او نوموړي باید په ټیسټ لوبه کې ځان لا ډیر پوخ کړي څو په یو ورځنۍ لوبه کې روښانه راتلونکی ولري. پنځم د نجات مسعود یادونه هم شوې چې ولې نه دا اخیستل شوي. هغه یو بریالی ځوان توپ اچوونکی دی خو لا هم باید په لیسټ سیالیو کې پاتې شي او ځان ښه ثابت کړي او دا به د نوموړي لپاره ډیره سخته وي چې له ایمرجن کټګورۍ د راویستل شي او مستقیما د ملي لوبډلې ته واچول شي. ښه خبره دا ده چې باید لومړی نوموړي په ایمرجنګ ورپسې په الف لوبډلې کې ښه وځلېږي نو بیا لرې نه ده چې ملي لوبډلې ته به واچول شي او باید پوړی په پوړی پورته ولاړ شي ځکه که مستقیم یې پورته راوړو نو بیا به هیڅکله هم د سیالیو لوبډلو پر وړاندې د لوبې په ډګر کې فشار ونه زغملی شي. زه دا غوره بولم چې ځینې پخواني تېروتنې تکرار نه کړو او د افغانستان لپاره د یوې پیاوړې لوبډلې په اړه فکر وکړو. شپږم ځینې پوښتنې به داسې هم وي چې حضرت الله زازی او کریم جنت ولې غوره شي. د دوی په اړه باید ووایم چې دواړه ډیر پیاوړي لوبغاړي دي. په ځانګړي ډول د حضرت الله زازی راتلونکي ته ډیره خوشحاله یم او هغه د افغانستان د راتلونکي لپاره یو غوره لوبغاړی بولم. حضرت الله ته باید ډیر فرصت برابر شي څو د 2023 نړیوال جام لپاره د افغانستان ملي لوبډلې د ملا تیر وسی او بل ښه زیری دا چې نوموړي د یو په ازموینه کې ډیر پرمختګ کړی او له 15.3 څخه 14.5 نمرو ته لوړ شوی دی او لا هم د پرمختګ په حال کې دی او زه ډاډه یم چې د افغانستان مشر روزونکي به هم له هغه ډیر خوشحاله شي او هغه ته د فرصت ورکولو غوښتنه به کوي او دغه راز کریم جنت چې په شپږیزه کې هم ډیر ښه وځلید او له هغه مخکې هم ښه ځلیدلی چې تګړښت یا فټنس یې هم ډیر اعلی دی. باوري یم چې هغه به په راتلونکو لوبلړیو کې د توپوهنې او توپ اچونې په دواړو برخو کې ډیر ښه وځلیږي. غواړم په پای کې د انګلستان لوبډلې په اړه یوه ښه بیلګه درکړم. دغه لوبډله په 2015 نړیوال جام کې ښه ونه ځلیده چې له هغه وروسته بیا د تیر نړیوال جام لپاره خپله لوبډله کې ډیر بدلون راوست او لومړیتوب یې هم هغه تګړه لوبغاړو ته ورکړل چې پوړی په پوړی پورته راغلي او ډیر ځلیدلي چې په پایله کې د 2019 کال د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام په خپل نوم کړ او ځان یې ثابت کړ. نو د افغانستان لوبډله هم د عدل همدې تکتیکه برخمنه وي او زه غواړم پوړی په پوړی هغه لوبغاړو ته لومړیتوب ورکړم چې ځان ثابتوي او ډیره خواري کوي او ډاډمن یم چې افغانستان به هم ډیر روښانه نوم ولري. د افغانستان کرکټ بورډ چیرمن فرحان یوسفزي. نو دوستانو زه هم هیله لرم چې تاسو ته به ستاسو د پوښتنو ځوابونه درکړل شوي وي. تر بیا ښې چارې.